بسم الله الرحمن الرحيم. تركم زم درس ولا يو كم عندنا نوع user account. user account د کمپیوټر لپاره چې تاسو غواړئ یوزر جوړ کړئ او یا هم کمپیوټر ته پاسورډ ورکړئ نو له یوزر اکاونټ نه دا کار کوئ. په یوزر اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته زه مخکې یو اکاونټ لرم، پاسورډ هم لري، نو دا دی وی زه غواړم یو بل یوزر هم جوړ کړم. نو څنګه تاسو یو بل یوزر جوړوئ؟ آپشن دی مانیج انادر اکاونټ، په دې آپشن باندې کلیک وکړئ او دلته آپشن لرو add a new user in PC setting. په دې شکل کلیک وکړئ، تاسو ته PC setting یا هغه د کمپیوټر setting را خلاصوي او دلته بل آپشن لرو add someone else to this PC. په دې آپشن باندې کلیک کوئ. په دې کې تاسو نه نوم غواړئ، د اکاونټ لپاره نوم ورکړئ، پاسورډ ورکړئ او بل اخر اکاونټ جوړیږي. دا انټرنیټ قطع کوم ځکه به تاسو نه ایمیل ادرس هم غواړئ. دځې کې دلته لیکلي who is going to be use this PC. چاته مثلا یوزر جوړوي، نوم یې څه شی وي. مثال زه ورته وایم چې د احمد لپاره شی جوړو، یوزر جوړو. انټر پاسورډ دځې کې شی ورکوي، د احمد یوزر لپاره پاسورډ ورکوي. مثال 1 2 3. ری انټر پاسورډ دوم ځل بیا هغه پاسورډ لیکئ چې ځکه تاسو پاسورډ مطمئن شئ چې پاسورډ مو څه دی. او ان کیس یو فرګیټ یور پاسورډ، که چیرې تاسو خپل پاسورډ له یاد وباسئ، درې امنیتي پوښتنې کوي تاسو نه. دا سوالونه به هم له ځان ته به سوال هم انتخابوئ او ځواب هم تاسو ورکوئ. خو که چیرې کوم وخت تاسو پاسورډ له یاد وځي، بیا همدغه سوال درنه کوي او سوال ته به تاسو دقیق ځواب وایي. به بالاخره کولی شئ تاسو پاسورډ خلاص کړئ، کوم هغه خپل یوزر را خلاص کړئ. سکیورټي کوېسچن 1 چې دی دلته سوالونه خپل کمپیوټر لري. تاسو به د سوالونه هغه سوال انتخاب کړئ چې ځواب یې لرئ. مثال what's the name of the city where were you born؟ زه دا سوال انتخابوم، کوم ځای کې وئ زیږېدلي یا تاسو ځواب به ورته ولیکئ. صحیح. سکیورټي کوېسچن 2 دوهم سوال له ځانه یو پوښتنه وکړئ. فرض مثال what was your childhood nickname دی. مثلا د ماشومتوب د دورې نوم د څه شی و، دلته به ورته وایئ چې حامد. او دریمه پوښتنه دا ده چې what was your first pet's name دی، کورنی حیوان که لرئ مثلا د هغه نوم. او what's the name of city where you born parents meet. او بل دغه آخري انتخابوي چې لومړي ځل لپاره کوم مکتب کې تاسو شامل شوئ. مثال زه ورته وایم چې حبیبیه لیسا. صحیح دی. دا سوالو ته به تاسو ځواب ورکړئ، ځواب هم په تاسو دی، سوال به تاسو خپل انتخابوئ. بیا به ورته وایئ نیکسټ. اوس د احمد په نامه یو اکاونټ جوړ شو، له دې ځای نه وځو کلوز. کله چې دلته تاسو راشئ مانیج انادر اکاونټ بیا کلیک وکړئ، یو یوزر اضافه شوی د څه په نامه؟ د احمد په نامه. اوس که غواړئ چې د احمد په اکاونټ کې تاسو لږ تغییرات راولئ، مثال نوم یې تغییر کړئ، پاسورډ یې تغییر کړئ، نو په همدې اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. آپشن چینج د اکاونټ نیم، که غواړئ چې د اکاونټ نوم تبدیل کړئ نو دلته د اکاونټ لپاره نوم ولیکئ. مثال زه ورته جمال لیکم، چینج نیم. او که غواړئ چینج د پاسورډ د دغه اکاونټ پاسورډ تغییر کړئ. فرض مثال پاسورډ یې څه و؟ 1 2 3 اوس ورته چې 1 2 3 څلورم ورسره 2 ځلې به همدا پاسورډ ولیکئ. type a password hint. په دې ځای کې څه شی لیکئ؟ ځان لپاره یو شفر لیکئ. if the password contains capital letters they must be typed the same as your ریښه نه دی دا دی. the password hint will be visible to everyone who uses this computer. دلته یو شفر ورکوئ. شفر څه په درد خوري؟ که چیرې مو پاسورډ له یاده وځي او تاسو غلط پاسورډ ټایپ کړئ، شفر اتومات تاسو ته راځي او تاسو ته یو نقل درکوي چې ستاسو پاسورډ څه شی و. خو کوشش مه کوئ چې په پاسورډ هند کې اصلي پاسورډ ولیکئ. سمه ده. دلته که چیرې اکثریت دلته چې کوم پاسورډ لیکي د پاسورډ هند کې بیا پاسورډ لیکي، نو بیا دا د نورو لپاره چې تاسو کمپیوټر را خلاص کړئ ډېر اسانه لار ده. نو تاسو دلته ورته پاسورډ هند فرض مثال ما نمبر ورکړی، زه نمبر لیکم. کله چې پاسورډ غلط کړم ماته وایي نمبر، بیا ماته را یادېږي چې زما پاسورډ نمبر. ورته وایي چینج پاسورډ. پاسورډ هم چینج شو. چینج د اکاونټ ټایپ. موږ درې ډوله یوزر لرو، 2 ډوله د ځکه دی، یو سټانډرډ یوزر دی او بل هم اډمنسټریټور یوزر دی او بل یوزر یې ګیسټ دی چې د ځکه نشته هغه بل ځای نه موږ فعال کوو. 3 ډوله یوزر لرو. په 3 ډوله یوزرو کې اول اډمن دی، دوهم سټانډرډ دی او دریم هم ګیسټ دی. اډمن پوره صلاحیتونه لري، کولای شي اډمنسټریټور have complete control over the PC. یعنی ټول د کمپیوټر کنټرول د چا لاس لاندې وي؟ د اډمنسټریټور. سټانډرډ چې دی بیا د اډمن نه یو څه صلاحیتونه کم دي، نشي کولای چې د کمپیوټر په بازو
کارونو کې مثلا لاسوهنه وکړي یا تغییر کړي. نو اوس چې ما جمال اکاونټ جوړ کړی دی سټانډرډ انتخاب او ځکه چې یو بل اکاونټ موږ له پخوا لرو هغه څه شی دی هغه اډمین دی. که دواړه اډمین انتخاب شي بیا یو اډمین دی بل اډمین پاسورډونه تغییرولای شي فایلونه مثلا پاکولای شي دواړه پوره صلاحیتونه لري. نو دې په خاطر موږ دوه داسې اکاونټ نه جوړو چې یو صلاحیتونه ولري. صحیح دی. نو سټانډرډ انتخابو. ډیلیټ د اکاونټ لدې ځنه تاسو د جمال اکاونټ جوړ کړی کولای شي بیرته لدې ځنه څنګه کوي ډیلیټ کې پاکي خو څنګه پاکو یو ځل ګورو چې د جمال اکاونټ سره کوم اکاونټ جوړ شو کوم کارونه مخ ته وړي شي. خو زه به اخر کړه تشریح کوم. صحیح دی. وزارت باور شو صلاحیتونه به یو ګورو به ورسته ډیلیټ هم کو. بیا راځو کنټرول پانل ته یوزر اکاونټ په دې باندې پوه شئ تاسو څنګه یو اکاونټ جوړ کړئ. لدې څه شي دی پروفایل ورته انتخابوي. بیا وایم ډیلیټ د اکاونټ باندې چې کله کلیک وکړئ بیا د اکاونټ ډیلیټیږي خو پوښتنه کوي چې ډیلیټ فایلز اند کیپ فایلز. که چیرې په دغه اکاونټ کې جمال خپل فایلونه ثبت کړي وي نو اکاونټ ډیلیټوي فایلونه هم غواړي ورسره ډیلیټ کړئ که پاتې شي. که غواړئ چې فایل نه پاتې شي بیا تاسو کیپ فایلز آپشن انتخابوي. بیا دغه په نامه یو فولډر تاسو ډیسکټاپ ته راځي کولای شي دغه فایلونه هم وساتئ. او ما که فایلونه او سره له اکاونټ ټول مو ډیلیټول به څه ورته وایي ډیلیټ فایلز. دا چې هغه اکاونټ کوم صلاحیتونه لري او کوم کارونه کولای شي نشي کولای بیا وروسته هغه اکاونټ خلاصو عملی کار کوو. صحیح دی. او بل درس کنټرول پانل کې وایو هغه ډیفالت پروګرامز دی. ډیفالت پروګرامز بعضی پروګرامونه چې موږ کوم فایل پکې جوړو بیرته چې راخلاصو په هغه پروګرام کې راخلاصيږي. مثال دا فایل ما په ایکسل کې جوړ کړی دی خو شکل زه راخلاصوم بیرته په ایکسل کې راخلاصيږي. یا بعضی فایلونه دي لکه دا بل فایل چې ما په ورډ پروګرام کې جوړ کړی دی جوړ په ورډ پروګرام کې دی او چې راخلاصوم هم په کوم پروګرام کې راخلاصيږي په ورډ پروګرام کې. اما بعضی پروګرامونه داسې کیږي چې تاسو جوړوي په یو پروګرام کې خو کله چې راخلاصوي په بل پروګرام کې راخلاصيږي. مثال نمونه درته درس درکم لکه دی ورډ پټ چې تاسو دا ورډ پټ ویلای دی. زه دا ورډ پټ کې شی لیکم کنټرول اس ثبتوم د ډیسکټاپ صفحه پر مخ او دا هم نوم یې دی سیف. اوس دا ورډ پټ فایل دی ورډ پټ کې جوړ شو کله چې راخلاصو هم په څه کې راخلاصيږي ورډ پټ کې. اما بعضو کې داسې کیږي ورډ پټ کې جوړوي خو کله چې راخلاصوي په ورډ کې راخلاصيږي. ناول تغییروي دا به ورډ ته تبدیل کو به ورسته تاسو ځکه چې څنګه یو پروګرام بیرته په خپل یو فایل بیرته په خپل پروګرام کې راخلاص کی. نو راځو موږ کنټرول پانل ته او دلته ډیفالت پروګرامز باندې کلیک وکړئ. بیا په اول اپشن باندې او لاندې راشي د ذکر د اول اپشن کلیک وکړئ. د ځکه موږ ورډ پټ پیدا کو. پروګرامونه ډیر دي بيخي ډیر دي تاسو دانه سرچ کوئ ډیر وخت نیسي. نو د دې په خاطر به تاسو هغه مشخص فایل انتخاب کړئ. د ورډ پټ ایکستنشن څه شی و RTF دی RTF د ورډ پټ. نو په دغه ځکه تاسو ایکستنشن د RTF پیدا کړئ. کله چې ورډ پټ د ځکه شکل د ورډ پټ وي خو ایکستنشن باید فرق ولري. نو تاسو RTF مشخص پیدا کړئ. نو یعنی که په ورډ پټ کې فایل جوړ کې بیرته راخلاصيږي په څه شي کې په ورډ پټ کې. خو زه دلته مثلا څه ورته انتخابوم ورډ ورته انتخابوم. اوس ګورئ ایکستنشن RTF د خو مقابل کې پروګرام ورډ دی. دا معنی که چیرې تاسو په ورډ پټ کې فایل جوړ کړئ ورډ پټ کې جوړ شو صحیح خو کله چې اوس راخلاصوي دا د وینې دلته لیکلي دی RTF ورډ پټ کې ما جوړ کړی خو کله چې اوس راخلاصوم په څه شي کې راخلاصيږي ورډ. کله کله همداسې همیشه یو فایل تبدیلیږي هر واره چې تاسو راځي ورډ پټ کې جوړوي چې راخلاصوي ورډ کې راخلاصيږي. به دې حل لاره دا ده چې تاسو په فایل باندې ښای کلیک وکړئ. دلته اپشن لرو اوپن وث په څه شي باندې راخلاص شي مور اپس باندې کلیک وکړئ. د ذکر راشي ورډ پټ پیدا کړئ. کچيري انداز تاسو ورډ پټ انتخاب کوي او کې ورته وای فقط اندا یو ځل د په ورډ پټ کې راخلاصيږي دوام ځل چې بیا ورشي بیا په ورډ کې راخلاصيږي. د دې په خاطر به تاسو د لاندې الویز اپشن څنګه کوي فعال کړئ. د شکل فعال شي بیا همیشه ورډ پټ فایل په ورډ پټ کې راخلاصيږي او دې ته وایي اوکې. اوس هر ځل تاسو ورډ پټ کې فایل ثبت کړئ بیرته په څه شي کې راخلاصيږي په ورډ پټ کې راخلاص. دا یو مثال مې درکړی ورډ پټ. انداز تاسو کولای شئ د ورډ پروګرام د ایکسل پروګرام ټول پروګرامونه ډیفالت شکل تبدیل کړئ. بیا راځو کنټرول پانل ته بل درس موږ لرو د ځکه بل اپشن وو د devices and printer په نام. devices and printer نه کولای شي تاسو
بعضې ډیوایسونه او یا هم پرنټر له کمپیوټر سره اډ کوي، اضافه یې کوي. که څه هم مثلا شتون ونه لري خو تاسو یې اډ کوئ. اډ ډیوایس باندې چې کله کلک کوئ له دې لارې کولی شئ تاسو ډیوایس لکه ټلیفون، خارجي ټلیفونونه له کمپیوټر سره څنګه کوي؟ اډ یې کوي. اډ دا معنا چې که یو ځل تاسو یو ټلیفون مثال که زه دغه مثلا ګلاکسي A50 دی، که ته باندې کلیک وکم نیکسټ ورته هم دا دلته اضافه کیږي. هر ځل که زه فایل بلوتوت کوم دا زما مخې ته راځي راسره وي صحیح، یا فایل شیر کوي نو دا ځکه تاسو ته همیشه راځي او په لاسرسی وړ وي چې تاسو داسې کې څنګه کړئ اډ کړی دی. نو دلته چې تاسو کله راشئ وینئ دومره موږ ماته سرچ کړل دینه مشخص تاسو یو ډیوایس څنګه کوئ په کمپیوټر کې اډ کوئ. نیکسټ ورته وایي خپل اډ کیږي. دا ډیوایس شو. او که تاسو غواړئ پرنټر اډ کوئ بیا په اډ پرنټر باندې کلیک کوئ. اډ پرنټر هم په هغه صورت کې چې تاسو یو پرنټر له کمپیوټر سره وصل کړی وي خو دلته نه وي، مثلا اپسون کمپیوټر مې وصل کړی خو دلته نشته، بیا تاسو څنګه کوئ؟ راځئ اډ پرنټر خو یا به وایرلس له پرنټر سره تاسو دغه بلوټوت فعاله کوئ او یا به لاین به له کمپیوټر سره وصلوئ. بیا اتومات دغه ځکه دغه سرچ روان وي تاسو ته مشخص هغه اپسون پیدا کوي، ورژن یا هغه ماډل به انتخاب کړئ. نیکسټ ورته وایي پرنټر تاسو په کمپیوټر کې اډ کیږي. بیا ضرورت سافټویر ته نشته. که چیرې تاسو کوم کتاب څه شي چاپوي بیا په هغه پرنټر ورته انتخابوي مستقیم فایل مو پرنټیږي. اما اوس اکثریت له دونه کار نه اخیستل کیږي ځکه چې هر پرنټر لپاره جدا سافټویر لرو. تاسو په سافټویر ماډل ته ګورئ له انټرنیټ سافټویر ته ډاونلوډیږي خپل د ځکه اضافه کیږي بدون د اډ پرنټر نه صحیح. او اډ ډیوایس هم ټلیفون چې لاین وصل کوي یا بلوټوت هم وصلېږي نو اکثریت د ځینې کار نه اخیستل کیږي. او بل آپشن موږ لرو د ځکه ریجن لرو. د ریجن نه تاسو کولای شئ د کمپیوټر د ساعت دغه فارمټ شکل تغییر کړئ. مثال اوس ماته ساعت وایي 4:40 AM صحیح دی، ساعت هم دی دقیقې هم دی ورسره AM هم دی. یا تاریخ ته وګورئ 10 میاشتې ولا 2023 دغه فارمټ یې تغییروي. ورته یا ماته اول ورځ راوښیه بیا میاشت وښیه بیا کال وښیه یا اول کال وښیه بیا میاشت بیا ورځ. نو دا کارونه تاسو له کوم ځای نه کولی شئ؟ ریجن نه. اول شارټ ډیټ دی بل لانګ ډیټ دی. شارټ ډیټ چې تاسو ته فقط میاشت ورځ او کال ښیي. لانګ ډیټ کې به تاسو ته میاشت ښیي. میاشت کې مثلا وایي چې 10 میاشت نوم واخلي اکتوبر او ورځ یې ورسره ښیي چې 10 د 10 به تر څنګ وایي چې څو شنبې سه شنبې. دا ته وایي لانګ ډیټ دی. نو دلته تاسو یو مشخص یو سټایل ورته انتخابوئ. مثال زه دا انتخابوم اپلای ورته وایم. اوس چې وګورئ دلته تاریخ څنګه تبدیل شو 23 10 ولس. دا معنا چې 23 2023 لسمه میاشتې څوم تاریخ ولسم. د دې نه کولای شي فارمټونه تغییر کړئ. تاسو خپل خوښه د کوم شکل تاسو غواړئ. ټایم هم کولای شي تغییر کړئ. مثال دا ټایم انتخاب زه دا HAMM انتخابوم، یعنی عام ساعت وخی هم دقیقه وخی خو دا TT نشته. TT AM او PM دی. دا نه لري. کله چې کله کوم اپلای نور وروسته له دې له ساعت سره AM او PM نه ښکاري. نه به تاسو خپل اختیار دی چې کوم رقم تاسو غواړئ انتخاب کړئ. به ان شاء الله دا شی شارټ ډیټ او لانګ ډیټ په تفصیل سره لګي خپ ځکه هغه په ایکسل پروګرام کې وایو زیات ایکسل پروګرام مربوط کیږي. فرست ډے اف ویک دا معنا چې لومړی ورځ د هفتې څو شی دلته سنډې ده. سنډې ځکه چې دا تاریخ میلادي دی نو د میلادي د هفتې لومړی ورځ یک شنبه وي یا سنډې وي. دلته انګلیش ورته یونایټډ سټیټ انتخاب دی. کولای شي مثلا تاسو انتخاب کړئ فرنچ انتخاب کړئ. به دا ټول تاریخونه نمونه تبدیلیږي چې شته فرنچ ته یا فرانسوي ته. اوس وګورئ دا شنبه یک شنبه تبدیل په بل ژبه شو. د ځکه بیا ما سره تخکاري. نو د ځینې مختلف ژبې لرو کولای شي او انتخاب کې مشخص وګورئ چې پښتو دری لري. پښتو افغانستان صحیح دا انتخاب کې. اوس ورته اپلای. تاریخونه چې شته تبدیل شو هجری شمسی دی کنه 1402 د ومه میاشتې څوم تاریخ 15 تاسو سم کې چې سم کې سوال کړی و چې دا څنګه تبدیل لته ځنه کولای شي تاسو خپل د تاریخ ناویات له میلادي نه تبدیل کړئ شي هجری شمسی صحیح دی. پښتو افغانستان شته بل پرژن ایران دی. ایران سره زموږ تاریخ یو دی کنه بیا هم هغه شی دی. وینئ 1402 د ومه میاشتې 15 قبل الظهر 10:20 او کله چې تل پاینټر هم کېږي سه شنبه وینئ ټول درته ښکاروي. نو له دې نه کولای شئ تاسو د خپل تاریخ نوعیت تبدیل کړئ. زه بیرته څه انتخاب کوم
English United States. پیدا کړئ. صحیح شو. پوه شئ په دې باندې. بیا اډیشنل سیټینګ ته راځي. په اډیشنل سیټینګ کې هم تاسو کولی شئ اشاریې شکل تبدیل کړئ. مثبت عدد په کوم شکل تاسو ته وښیي چې دا په ایکسل کې ډېر کارول کیږي. کرنسي پولي واحد دی. تاسو ډالر، افغانۍ، کلدارې دا ور اضافه کوئ. اما په وینډوز کې نه، دلته خو صحیح تبدیل به یې کوو، خو عملي چې تاسو وینئ بیا په ایکسل پروګرام کې څنګه تاسو اشاری تبدیلوي. مثبت عدد په کوم شکل درته وښیي، منفي عدد. بیا په ځای ته چې په خیر ورسېدل ته بیا یو ځل سر راښکاره کوو. دا اوس چې شی ریجن برخه سرخلاص شو په دې باندې.